ښه ده چې ورانه شوله دا خبره نه جوړېده ښه ده چې ورانه شوله دا خبره نه جوړېده په هیڅ حالت زما او ستا خبره نه جوړېده یو بل به زړونو کې ساتو خو د یو بل به نه یو یو بل به زړونو کې ساتو خو د یو بل به نه یو زمونږ د دغې نه سیوا خبره نه جوړېده کله چې ما غوښته نو تا نه کیسه ورانه شوله کله چې ما غوښته نو تا نه کیسه ورانه شوله رستو تا هم غوښته خو بیا خبره نه جوړېده بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره ملګرو په دغه تمه دغه هیله لرم چې روغ به یې جوړ به یې او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلی خپرونه د ادبي ګلونو نننۍ میلمه ډېر لویه هستي د اف ام د 92.2 د زمزمي پروګرام یو پیژندلی شخصیت د روان غزل یو نوی رنګ او ژوندی اواز د اف ام د دنیا یو شاهکار شخصیت درون او پښتون انسان شهیدعلي شهید صاحب را سره د نننۍ خپرونې میلمه دی نو ډېر وخت مو نه اخلم راځي چې په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو شهیدعلي شهید صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه زه هم تاسو ته په خیرالی ویم په دغه زیار په دغه کړاو په دغه کوشش یقینا دغه ډېره لویه ده خو الله دې وکړي چې ستاسو دغه کم کړاو دی کم کوشش دی چې په کم مقصد کېږي چې هغه ځای ونیسي او زمونږ خلک زمونږ لیکوال زمونږ قوم زمونږ ولس دې څه زده هم کړي او خلکو ته هم څه وښيي او په خپله هم څه زده کړي ډېره زیاته مننه شهیدعلي شهید صاحب چې د دومره مصروفه ژوند نه موږ له مینوالو له وخت وویستو نو ډېره زیاته مننه په پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو ټول نه لومبی مو په خپل ادبي سفر باندې لږه رڼا واچوله نو ډېره به ښه ډېره مننه ادبي سفر خو چې دی نو دا ده چې دا د ژوند سره یو روان سفر دی کله چې زه په ژوند پوه شوی یم چې یاره ژوند څه شی دی نو زما په خیال چې زما ادبي سفر د ژوند د پوهې سره سم شروع شوی دی او د ژوند او ځینې خلک داسې ښي چې هغوی بوډاګان چې خو هغې ژوندونه پېژني ځینې خلک د ژوند په لومبو مرحلو کې هغه کم چې ابتدایي سټیج وي په هغې کې د ژوند پېژندنه وکړي نو زما په خیال چې 1986 دا زما د زیږون نیټه ده او 1988 په دې کې ما چې دی خپل ادبي سفر شروع کړی دی د خپل شاعرۍ آغاز مې په دغه کې کړی دی چې په دغه وخت کې زما عمر 12 کاله و او تر دې وخته پورې روان یم کوشش کوم پته نه لګي چې زه یم چې چېرته څه ځای ته به ورسو که نه لا روان به یو او څومره وخته پورې به روان یو ډېره زیاته ښه خبره ده شهیدعلي شهید صاحب په پروګرام کې به درنه خوندور شعرونه مو نورې پوښتنې به هم کوو چې کومې پوښتنې را یادېږي درنه به کوو خو ورسره به درنه خوندور شعرونه ورو ملګري به هم دغه تمه لري نو بلکل خپل یو غزل را سره شریک کړي صحیح یو نوې غزل شعرونه در سره شریکوم چې ارشاد دا خو ستا د شوخې مینې رنګ دا خو ستا د شوخې مینې رنګ کړمه له همه دنیا په څنګ ډېر ښکلی او زه چې د چا سترګو کې وم خس زه چې د چا سترګو کې وم خس ما کوه په هغه انسان ننګ ډېر ښکلی ډېر اعلی او ژوند به ګرځوي په اوږو بار ژوند به ګرځوي په اوږو بار کور چې د زړګي وي د چا ړنګ ډېر ښکلی دا راسره یو ځل بیا شریک ژوند به ګرځوي په اوږو بار کور چې د زړګي وي د چا ړنګ توی کړه د ساقي د میو جام توی کړه د ساقي د میو جام شنه شو د ګودر د غاړو بنګ ډېر ښکلی او چا چې زاروله تا نه سر چا چې زاروله تا نه سر تا کړل ورته زړه او نظر تنګ ډېر ښکلی ډېر اعلی او د شاهد نیولې ورته غوږ د شاهد نیولې ورته غوږ اوري ستا د زړه د رباب ټنګ ډېر ښکلی ډېر اعلی
یقینا دغه خوندور شعرونه به مو خوند اخیستی وي. ملګرو د دې پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو ته در پیرزو کول. په دغه اړه نن راغلي د شهید علي شهید صاحب خواله د پېښور د سیمې یو تکړه شاعر چې هېڅ د تعارف محتاجه نه دی. شهید علي شهید صاحب له خپل ژوند نه څومره مطمئن یې؟ الحمدلله د ژوند نه په ژوند کې هر مرحله راځي، هر قسم مشکل حالات هم راځي، نو بالکل په ژوند شکر ایستل پکار دي، ځکه چې دا د الله تعالی یو نعمت دی او په ژوند کې یو پیر په دنیا کې یو پیر سړي ته دا نعمت ورکوي. نو بیا انسان له پکار دی چې هغه د دې ژوند نه د دې نعمت نه پیدې واخلي او د دې شکر وباسي، د دې نعمت شکر وباسي. نو الحمدلله دا د الله تعالی یو نعمت دی چې موږ له راکړي یو او موږ پې شکرګزار هم یو، مطمئن دي هم یو. ډېر زیاته ښه سوچ. شهید علي شهید صاحب ژوند کې مو څه کار داسې کړی چې ډېر فخر پرې کولی شي؟ یاره داسې یوه مرحله خو راته هم لا نه ښکاري. کوشش خو ډېر کوو چې یاره داسې څه کار، داسې څه نوښت، داسې څه رنګ سړی را پیدا کړي چې په هغې باندې هغه مطمئن شي او هغه په هغې باندې فخر هله سړی کوي چې سړی کم کار وکړي، کم خدمات دي د هغه چې هغه د هغې نه مطمئن شي. نو زه د ادبي سفر چې زما کم دی، نو زه له د هغې نه مطمئن نه یم. نو فخر خو هغه مرحلې ته لا زه نه یم رسېدلی چې زه په خپل ادبي خدماتو باندې زه فخر وکړم او زه چې دی نو وایم چې یاره ما دا کار کړی دی او ما هغه کار کړی دی. خو فخر په دې خبره باندې ضرور کوم چې زه الله تعالی پښتون پیدا کړی ما او ما له پښتانه لیکوال ملګري را کړي دي. نو په دغه یارانو او په دغه کم سفر کې چې ما ته کم ملګري میلاو شوي دي، نو زه په دغه خپل سفر باندې فخر په تر دې حده کوم چې ما له ډېر ښه تکړه نران او پښتانه یاران او ملګري را کړي دي. بالکل. شهید علي شهید صاحب په پروګرام کې به د غزل غوښتنه هم وکړو، نو بالکل خپل یو غزل لا سره بل هم شریک کړ. بالکل شریک پکم در سره بل غزل دی چې لاس په خوله مږده د خبرو کتاب مه بندوه. لاس په خوله مږده د خبرو کتاب مه بندوه، په موږ د ژوند د زده کولو نصاب مه بندوه. زما د ژوند سپرلی په اور د خزان مه سوځوه، زما د ژوند سپرلی په اور د خزان مه سوځوه، وخته زموږ د چم په لارو ګلاب مه بندوه. او داسې د ځان نه د انا دایرې مه تاووه، داسې د ځان نه د انا دایرې مه تاووه، ماله په ژوند پسې تنبې د عذاب مه بندوه. په موږ د مینې د تبلیغ پابندي مه لګوه، په موږ د مینې د تبلیغ پابندي مه لګوه، په موږ دغه بې ضرره شراب مه بندوه. او د ګوتو سوز دې د درخو په زړه کې لارې وکړي، د ګوتو سوز دې د درخو په زړه کې لارې وکړي، وهه 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 د مرباب مه بندوه. او لږ دې د مخ په سپاره کې تلاوت کومه، لږ دې د مخ په سپاره کې تلاوت کومه، په ما د حسن د لوستلو ثواب مه بندوه. او شاهده ووایه قاضي ته دستور مه بدلوه، شاهده ووایه قاضي ته دستور مه بدلوه، جیل د اشرافو خلکو ځای دی خراب مه بندوه. ډېر اعلی. ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو نننۍ میلمه ډېره لویه هستي شهید علي شهید صاحب را سره میلمه دی. شهید علي شهید صاحب ژوند کې مو څه امتحانونه راغلي دي؟ ژوند خدا ده چې د ژوند ارمانونه هم لکه د زنځیر په شان په یو بل پسې کړی دي، او د ژوند امتحانونه هم په یو بل پسې داسې دي لکه د امیل مری چې کومې دي یا د تسبو د مری چې کومې دي. خو دا خبره ده چې ژوند که وګورو نو ژوند ټول د الله تعالی یو امتحان دی چې کله الله تعالی انسان دنیا ته راولي نو بس دا په دا ژوند یو نعمت هم دی او دا په ده یو امتحان هم دی. نو ژوند ټول امتحان دی. خو دا خبره ده چې بیا ځینې حالات داسې چې یا ځینې امتحانات داسې چې هغه د ژوند هغه د زړه نه نه وځي تر ډېر وخته پورې. نو په ټولو کې ما ته ګران امتحان هغه ښکارېده چې زما ډېر تکړه ورور کشر او هغه چې دی نو چېرته یو ماښام یې را سره په روجمات یو ځای وکړه په یو درستخان، او د کور نه ووته زما په خیال چې دا د 2000 یا 1999 دغه وخت خبره ده. د کور نه ووته او چېرته ډزې یو جګړه وه په هغې کې هوایي ډزې راغلې، ګولۍ راغله او هغه پرې ولګېده
او هغه ورور چې هغه زما ډېر ملاتړ مو زما د مشورې ورور مو او دا به ووایم چې ډېر اخلاقي او هر وخت به د هغه په جیب کې یو ورکوټی غوندې قرآن پروت و نو هغه زما ډېر پس په هغه امتحان چې دی نو هغه زما دپاره ډېره لویه سانحه وه نو دغه یو امتحان دی چې دغه زما نه نه هېرېږي نور خو ژوند دا دی چې ژوند ډېر زیات تریخ دی او ژوند د امتحانونو نوم دی نو ډېره زیاته مننه شهید علي شهید صاحب د رومانۍ شاعرۍ په حواله مو څه خیال دی دا هم را سره لږ شریک رومانس چې دی نو دا د شاعرۍ دپاره داسې دی لکه د وړو دپاره مالګه چې کله په وړو کې مالګه نی او هغه روټۍ څوک خوري که نه نو هغه په خوله باندې بده لګي اگر چې مقصدیت به بیانوي د ژوند نور حالات په هغه په خپله شاعرۍ کې بیانوي خو رومان پکې نه وي نو د هغې د وجې نه د هغې خوند نه نو زما په خیال چې د رومان نه بغیر شاعري نیمګړې ده او پیکه ده نو دا د شاعرۍ مالګه ده مالګه ډېر ښه سوچ ملګرو ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه فنا لري او نه خزان ولې چې ادب لافاني څیز دی شهید علي شهید صاحب په پروګرام کې به د بل غزل غوښتنه هم وکړو ځکه چې ملګري به هم دغه تمه لري نو بالکل خپل یو غزل لا سره بل هم شریک کوي ډېره زیاته مننه صحیح ده بالکل به در سره شریک کړم بل غزل دی چې ډېر که زړه چاودون او ګران کار و یاره ومې کړه ډېر که زړه چاودون او ګران کار و یاره ومې کړه تا ته په لمبو کې انتظار و یاره ومې کړه ډېر ښکلی او وخت چې خاموشي له ما غوښته نو زه به چپ ومه وخت چې خاموشي له ما غوښته نو زه به چپ ومه نن چې وخت په چغو د اظهار و یاره ومې کړه ډېر ښکلی او زه مې د سرزورو دشمنانو د جواب نه وم زه مې د سرزورو دشمنانو د جواب نه وم ما سره نور څه خو ازار و یاره ومې کړه او ستا په لوري تګ د الزامونو په باران کې و ستا په لوري تګ د الزامونو په باران کې و فخر په قدم قدم په کار و یاره ومې کړه او تا په کاڼي ویشتې وم ما ځکه په ګلو ویشتې تا په کاڼي ویشتې وم ما ځکه په ګلو ویشتې ما باندې د پور د یو ګزار و یاره ومې کړه او زړه شاهد ښکلو ته سپارل څه ټوکې هم نه وي زړه شاهد ښکلو ته سپارل څه ټوکې هم نه وي دا په بلاګانو اعتبار و یاره ومې کړه ډېر ښکلی ډېر اعلی شهید علي شهید صاحب ډېره زیاته مننه مو کوم د دې پوښتنې په حواله م راته لږه رڼا واچوي چې ستاسو په نیز ادب څه شی دی او مقصد یې څه دی ادب زما په خیال چې د ژوند آداب پېژندل دي او لکه څنګه چې په عام ژوند کې مونږ وګورو که نه څه خلک محترم وي او لکه د هر چا په ژوند کې داسې خلک شته چې کم خلک په ژوند کې د ده نه مشران دي د ده استادان دي د ده سینیر دي د هغې ادب کول یا د هغې احترام کول دا ادب دی یا د ژوند اصول پېژندل د ژوند آداب پېژندل دا هم چې دی نو دا ادب دی او بیا مونږ که پښتو ادب ته راشو خپلې ژبې ته راشو نو هغه لفظونه چې هغه مقدس دي هغه محترم دي او هغه چې دی نو راوړل هغه خیالونه چې هغه په سپېڅلي خیالونه دي او هغه په ښکلو لفظونه کې ونغاړلی شي نو دا ادب دی او مقصد یې هم دغه دی چې دغه خلکو ته ورورسي لکه زه مثال در کوم چې یو پخوانی سندره درته وایم زه په نا ولاړه یم د ریډیو پاکستان کې ریکارډ شوې وه او ډېره زیاته چلېدلې وه خلک یې پېژني اوري یې زه په نا ولاړه یم هلکه بلی مه نړوه لیدې مې نه شي دا ادب دی او دا ادب نه دی چې که د مینې ته زړه کېږي نو راځه راځه دا د دې دور شاعري ده نو په دې دور کې چې کم خلک د لفظونو احترام پېژني هغه مقدس خیالونه سپېڅلي خیالونه په محترمو لفظونو کې راوړلی شي نو دغه ادب دی او مقصد هم زمونږ دا دی چې مونږ خلکو باندې د ژوند آداب په محترمو لفظونو کې وپېژنو پخو لفظونو کې په پخو لفظونو کې په شوخ لفظونو کې او په درنو لفظونو کې مونږ په خلکو باندې ادب وپېژنو دغه ادب دی او دغه مقصد دی زما په خیال ډېر ښکلی یقینا ملګرو به ترې زده کړه کړې وي شهید علي شهید صاحب په پروګرام کې به درنه خوندور شعرونه اورو نو بالکل غزل اړخ ته به راشو خپل یو غزل لا سره بل هم شریک کړي ډېر به خوشحال شو صحیح ده غزل دی چې د دومره لوی عذاب نه پس چې د انکار کوو د دومره لوی عذاب نه پس چې د انکار کوو په ما دې ولې دومره اوږد انتظار کوو ډېر ښکلی هسې که تا زما په ژوند کې کار لرلی نه وي
هسې که تا زما په ژوند کې کار لرلی نه وي څومره به ښه وه یاره اوس به مې خپل کار کوه ډېر ښکلی ډېر اعلی او نه د بېلوزه د راتلو ورځې مې نه شمارلې نه د بېلوزه د راتلو ورځې مې نه شمارلې سکونه تا ته مې د شوق اندو شمار کوه ډېر ښکلی ډېر اعلی او دلته به خلکو د یو بل نه خوشحالۍ تروړلې دلته به خلکو د یو بل نه خوشحالۍ تروړلې دلته به ډېرو زړونو یو بل ته ازار کوه ډېر ښکلی ډېر اعلی او تا د هغې پښتنو سترګو خاطر هم ونه کړه تا د هغې پښتنو سترګو خاطر هم ونه کړه د کومو سترګو چې به ټول کلي مدار کوو ډېر ښکلی او موږ به اکثر لوستې د یو بل د مخونو پاڼې موږ به اکثر لوستې د یو بل د مخونو پاڼې موږ به یو بل ته په چپه خوله اظهار کوو ډېر ښکلی ډېر اعلی او ستا د نامې ذکر کماله دشمنان زیاتول ستا د نامې ذکر کماله دشمنان زیاتول شاهد ما به هم د دې ټکي تکرار کوه ډېر ښکلی ډېر اعلی شهید علي شهید صاحب په پروګرام کې به درنه دا پوښتنه هم وکړو چې زموږ دا کوشش تاسو ته څنګه ولګي نو کوشش خو ښه دی ځکه چې د ادب دپاره د ژبې دپاره د پرمختګ دپاره او په کار دی چې یاره د چا څه ذمهواري جوړېږي چې هغه خپله ذمهواري ترسره کړي که یو سړی استاد دی د پښتو استاد دی نو چې هغه خپله ذمهواري په دغه ډول ښه ترسره کړي چې هغه خپلو بچو ته خپلو ولس ته هغې پښتو په صحیح طریقې سره وښایي که یو سړی شاعر دی لیکوال دی نو پکار ده چې هغه خپل خیالونه داسې استعمال کړي چې هغه د دې خاورې او د دې ولس په کار راشي که یو سړی د یو سړي سره په لاس کې میډیا ده نو پکار ده چې هغه ښه معیاري ځایونه ولټوي او هغه په میډیا باندې داسې سره مخامخ کړي داسې پسې کوشش وکړي چې د هغې نه خلکو ته څه پیدا ورسي د هغې نه ولس ته څه پیدا ورسي نو انشاءالله چې کار خو مو ښه دی کوشش مو ښه دی الله دې وکړي چې کامیاب شي پکې زما به در سره دعا وي انشاءالله ډېره زیاته مننه شهید علي شهید صاحب پروګرام اخیره کې به د یو غزل غوښتنه بله کوو نو بلکل بیا به اجازه اخلو صحیح ده بل غزل دی چې ارشاد چېرته راپېښ که شوې زموږ په لاره خوند به وکړي چېرته راپېښ که شوې زموږ په لاره خوند به وکړي د نظر تنده به سړه شي یاره خوند به وکړي او خدایه یوه صدي ژوندون درنه پښتو له غواړم خدایه یوه صدي ژوندون درنه پښتو له غواړم بله صدي د محبت دپاره خوند به وکړي ډېر ښکلی ډېر اعلی هسې ما وې چې تا ته ډېره پته ونه لګي هسې ما وې چې تا ته ډېره پته ونه لګي هسې ما وې چې مینه بې اظهاره خوند به وکړي او خدای دې زما په زندګۍ باندې راوغوړوه خدای دې زما په زندګۍ باندې راوغوړوه د یار د حسن د قامت چیناره خوند به وکړي ډېر ښکلی ډېر اعلی او چې ته زما سترګو کې ځان وینې زه ستا سترګو کې چې ته زما سترګو کې ځان وینې زه ستا سترګو کې چې زه شم ستا او ته زما هنداره خوند به وکړي ډېر ښکلی او یار چې نیولې پکې لپه وي زما اوښکو ته یار چې نیولې پکې لپه وي زما اوښکو ته جوړ به کې داسې یو تصویر پنکاره خوند به وکړي ډېر ښکلی او شاهده ته چې پې نازېږې هغه تا یادوي شاهده ته چې پې نازېږې هغه تا یادوي که دې مې ووته د ژوند له ښاره خوند به وکړي ډېر ښکلی شهید علي شهید صاحب پروګرام اخیره کې مینهوالو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بلکل پیغام خو د ټولو خلکو دپاره د ټولو مینهوالو دپاره خو زه وایم چې دغه یوه خبره ده چې یاره احترام د یو بل احترام وکړئ یو بل برداشت کړئ یو بل وزغمئ د چا نه چې څوک بره دي هغې دې د هغې احترام وکړي د چا نه چې څوک لاندې دي هغې دې په هغې شفقت وکړي شهید علي شهید صاحب پروګرام کې د ناستي کولو یو دنیا مننه ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو نننی میلمه د پېښور د سیمې یو لویه هستي شهید علي شهید صاحب را سره ناستې وکړو ډېره زیاته مننه ملګرو دا ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ خپل رور انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت ولوی الله پامان